بسم الله الرحمن الرحیم. فایر الارم نه بعد بنن موږ سکو نرس کال باندې به کار کوو. صحیح شو کنه؟ سیستم ته برا شو کنه؟ په سیستم کې زموږ سره دلته کې برا شو. دا ډیوایس خو خیر وس په دې ټایم کې دی ډیوایس دی کنه؟ او ګوره نرس کال ته راشي. صحیح شو؟ دی وایي چې زما سره فیملی نشته. صحیح شو؟ نو دی وایي دا فیملی لوډ کا. نو ما تا ته ویل دي چې فیملی ور کوم ځای نه لوډ کې. هغه بخپله دی هغه ځای ته ځي مو انګلیش امپیریل ته ځي. مونږ دا خبره کړې چې په نرس کال زمون سره خپل فولډر دی. صحیح شو؟ هغه لوکیشن ما خو دی او تعالی مینا نو دا انګلیش امپیریل کې زه الریډي ولاړ یم. نو په انګلیش امپیریل کې خو زه ولاړ یم چیرته وسم الکتریکل. په الکتریکل کې بیا ام ای بي ته ځم. ام ای بي کې بیا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ته ځم. دلته کې دی دلته کې ماته دا لیکلي هم دي نه دا د چې سدي کې نامه دي ما دا وسه کې ټول بلوډ کی دی به دې کیټګری ته راشي نو لوډ کیږي څه کنه ایکسټرنل به لوډ کو ها کمپوننت ته راشي لوډ فیملی دلته کې راشي الکتریکل ته الکتریکل کې ام ای بي انفارمیشن نرس کال او دی په خپل باندې د کله دا چې نه په دې څه نه ده پکار دا خبره په دې څه نه ده دې کو دې دوه دې ته پکې ماجت نه ها صحیح فایل بلوډ چې پتا کم ځای کې ودرېږي څه خبره نشته نو دا پروجیکټ هغه حوالوي هم نه کریټ خیر هغه اوس جوړ کړو ستا خبره صحیح ده خو دا فیملی نه دي چې دا رالوډ شي که نه سیسټم ته لاړم کمپوننټ ته راغلم لوډ الکتریکل ام ای بي انفارمیشن نسکال نه دوسته نه ویو نه بعد خو نه دلته ویو د سره ما به خبره چېړلې نه ده خیال نه ویو خو په زموږ سره ډایرکټ په سیلینګ کې یا په دې کې د زموږ سره خو نه کمپوننټ خو به لوډ کېږي که نه لوډ شو ها بس کلیک مو کو بدل نه کې سم سره یا به ماوس کلیک کار نه کوو یا به دې صحیح شو راغی ښه لوډ شو ګوره خامخا لوډینګ به کار کوي صحیح شو دا بس دلته کې راغلی یې نرس کال ته به راغلی بس تپوس نه کوي چې دا کوي ګورې لیسټ راغی نه لیسټ یې کولاو شو صحیح شو هېڅ چل مې مو نه کړو ښه ساده کمپوننټ دلانه ما لوډ مې کړو صحیح شو ستا خبره چې ټول اول به ولا موږ پلان ویو جوړو صحیح شو نو څنګه به جوړو موږ ویو ته به لاړ شو په ویو کې به لاړ شو پلان ویو کې به فلور پلان ته لاړ شو دا به ایډیټ دلته کې څه دی فایر الارم سیسټم دی دا به موږ نیو دلته کې موږ راشو نرس کال صحیح شو جی نرس کال خو شو دا خو مکمل سیسټم شو صحیح ده که نه سب ډسپلین دلته کې به موږ ورکو نرس صحیح شو اپلای دلته کې راشه فلور ګراوند فلور باندې فرست فلور باندې بس سیکنډ فلور ٹھیک شو دا دی صحیح شو کنه نو په ګراوند فلور کې ودرېږو صحیح شو ما خو په سیلینګ کې نه یې کنه دا خبرې دلته کې زه ودرېدم ما تا ته یو خبره کړې ما لکه دا خو زمونږ پلان جدا دی که نه په دې کې خو دا نور کمپوننټ هم ښکاري خیال دې ورته نو دا کمپوننټ به دې څه کړو دا کوم چې دلته کې دي ته دې فلټر سره ټول مې سلیکټ کړي دي ټول مې څه کړي دي سلیکټ کړي دي فلټر ته راشه په دې فلټر کې وګوره وایي الکتریکل اکوپمنټ الکتریکل فکسچر فایر الارم لایټینګ فکسچر او ریوټ لینک نو ریوټ لینک نه نه خلر کوم صحیح شو دا نور به ټول څه کوم دا به سلیکټ پاتې شي صحیح شو
دا ریوټ لینک دا پروجیکټ دی کنه دا پروجیکټ ورته لینک شوی نه دی لینک مطلب دا چې په سلیکشن کې دی لینک لرګه دا ګوره ما ټول سلیکشن کړی دی نه سلیکشن مې دې لپاره کړی دی چې زه رائټ کلیک کوم او دا هایډ کوم پوه نه شوې په دې قسم باندې که څه ښه دا پوه شو لکه دلته چې پکې دا کوم پوینټ کې دلته دا پاتې شو دا کمپلیټ چې کوم دی دا دې به پاتې شو دا لینک دې پاتې شو نور دې ما هایډ خدا د سلیکشن کمالو څه کمالو سلیکشن دا ټول ما سلیکټ په دې کې ریوټ لینک هم سلیکټ شو ریوټ لینک دا کوم پروجیکټ چې سره لینک دی سره سلیکټ شو کنه کمپوننټ هر څه به سلیکټ شو چې زه سره اعظم او هایډ وامه څه چل بکی ریوټ لینک دی پاتې شو هغه دا د خیر اصل نه سلیکټ کیږي خو مونږ ځان ته فلور نو دا دینه په کاپی کړو کنه شو کنه ګوره لینک نه لینک دی سره هم سلیکټ شي خدای دې دا کیږي نو ډي سلیکټ کیږي نو بیا هم پکا د جا لینک دې سره یا کنه ډي سلیکټ کیږي دا مې ټول سلیکټ کو رائټ کلیک کا او دا سکا هایډ چې زه به نور کار ایلیمنټس هایډ کړم او ایلیمنټ جو هایډ هو شي کنه ځان د صفای لپاره چې هم دا خپل نور کار ښکاري هو شي کومه د دې ولې دغه مو دا ریډ کو کنه بیا موږ دا هایډ اپ څنګه په دې لپاره دا اندر سیګ راغلی دا نو دا د خپل لغه پته یې کنه دلته کې ګوره دا باندې کلیک وکړه کنه دا ښکاري انا هایډ باندې شو خو تا ته پته لګي چې دا زموږ سره په دې ځای کې دا کوم څه موږ نه لګاو بیا بالکل السلام علیکم پوه شوې کنه زموږ سره به دا کمپوننټ یي داسې نه چې دا به ورکي موږ به په داسې ځای کې بټن نه لګوو چې هغه صحیح هلته کې زموږ سره بل کمپوننټ لګېدلی صحیح دی که نه دا به زه دلته کې دا واپس کلیک دلته به زه راشم فار ایگزامپل زموږ سره دلته کې بیډ دی په دې ځای کې صحیح شو که نه او موږ به کنټرول روم ځان له دا ځای کې راولو خیال دی دلته به زه راشم چېرته موږ دا خبره کړې ده چې یو خو دې له ما دا جوړ کړو که نه کمپوننټ په راوالم کم کمپوننټ په راوالم چې هغه زه پلیس کړم کم یو ښه نرس کال کنټرول پینل خو دا خبره خو صحیح شو په دې کې به زه دا راوالم چې کم یو مې راواخېستو ګوره ښه دلته کې به زه راشم اول د ارکیټیکټ سیسټم کې ډیوایس کې نرس کال دلته ګوره ښه په دې کې څه دي ډیوټي سټیشن دی نرس کال ډوم لایټ ته وایي ډوم شان دی پړسېدلی شان دی چې کالزون لایټ زیاتره دا ټرمینالوجي یوز کېږي که نه کالزون لایټ دا یوز کېږي صحیح نرس سټیشن دی سټاپ سټیشن دی ټایلټ سټیشن دی خیال دی مطلب دا که د دغه دپاره د مریض دپاره په ټایلټ کې هم دغه لګېدلی صحیح شو بټن لګېدلی نو دلته کې به زه راشم نرس کالزون لایټ په راوالم ټیک شو دلته وګورئ ښه دی به د ځمکې نه ایلیویشن یې څومره دی نو د کټ ته حسابه به دې زه لګوم فار ایگزامپل زه یم دلته کې سره ده ما سره ښي طرف ته به ولګوو کم طرف ته یې لګوو ځکه چې مریض خو یوازې صحیح شوه دغه ځای کې مې ولګوو په دې ځای کې مې ولګوو یا دا مې کلیک کړو میرر کمانډ مې راواغېستو دې مې څه کړو په مخه خیال دی په مخه مې میرر کړو ټیک شو که نه میرر کمانډ مې راواغېستو ټیک شو که نه ښه د دې نه به یې لر کړم ځکه زما دې ځای کې دا کنټرول روم وي صحیح شو نو دلته کې به زما سره چې کوم سټاف ناست وي نو هغو ته به زه بیا څه ولګوم پینل به والا هلته کې ولګوم صحیح شوه چې پته یې لګي ښه نو دا پینل نه دی
په دې پینل کې ما دا خبره کړې ده چې زه دلته کې لاړم شمه د الکتریکل اکوپمنټ ته لوډ کم په دې کې پینل والا خبره نشته نو پینل بوله زه جوړوم دغه خبره به بیا ګرانې ښه مونږ جوړ پینل بوله جوړو مونږ چې کم پینل دی دغه جوړ کړو کنه نه پیدا پینل نشته لکه یبا خو په دې ریوټ ارکیټیکچر کې دلته کې نشته صحیح شو تاسو چې کوم ټمپلیټ دا کب نه پای کې بیا خو دلته کې ګوره مونږ دا خبره کوي چې پینل زما سره نشته کنه जैसा कि हमें मालूम है कि नर्स कॉल के लिए नर्स कंट्रोल पैनल मौजूद नहीं होगा इसलिए हम इसके लिए अलग पैनल बनाएंगे और पैनल जो हमने फायर अलार्म के लिए प्लेस किया था उसको सेव एज करेंगे नर्स कॉल कंट्रोल पैनल के नाम पर और इसको लोड करेंगे लोड करने के बाद उसकी फैमिली एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद अहम स्टेप दर्ज झेल है 10 और भी सेव एज कमा बे वाला प्रॉपर्टी लेकर चेंज कमा आसान खबर है गोरा खाए اول دا الکتریکل اکوپمنٹ ته بلاړ شم لوډ وکم د دې نه به وزما فایر الارم ته براشم دلته کې زما سره کنټرول پینل شته دا دی نه چې دا کنټرول پینل دی مې څه کوم اوپن به کوم دلته مې کلیک کو یو ځای کې مې کلیک کو تاسو انټر وایي چې په دې باندې دا کلیک کوم نو کلیک دی درشي نو دا بس ما کلیک کو edit family دا family مو رسکړه edit دا ټول اولنې خبره دا چې save as کومه save as family دا زما سره زموږه family هغه ځکهشته डी ته ولاړ شم my revit electrical edited family دلته کې څه لیکل دی fire alarm control panel مو تاسو وایو nurse call دای نوم شو څه شو دای نوم شو زه اوس دا پینل نه دنه لوډ کوم نه ځکه چې هلته کې به هغه فایر الارم براته مسله جوړه کی پوه شئ کنه خبره دا به زه کټ کوم نه لوډ کوم دا تیم لر کوم په دې ځای کې د سره وسه فایر الارم دی نه وګورئ په دې باندې ما کلیک وکړ دلته څه دی کنه دا ډیلیټ کوم دا ما صرف د دې لپاره راوړم چې زه به دلته کې دی سیو ایز کوم صحیح شو کنه اوس په موږ سم سیستم ته بلار شو الکتریکل اکوپمنٹ ته بلار شو لوډ بو نه هغه فیملیوس دلته کې نشته هغه فیملیوس موږ خپل فولډر ته وړي ایډیټډ فیملی دا ده نرس کالین صحیح شو کنه دا نرس کال والا دا اوس دلته کې کېدم دا باندې به کلیک کوم ٹھیک شو کنه نو دا به اوس ایډیټ کوم دا فیملی به اوس ایډیټ کوم ها دا اوس د نرس کال سره تعلق ساتي نو به دې کولنې خبره ما کړو چې فایل دې سیو ایز کو کنه نو سیستم ټایپ کوله بیا بدلږي په پراپرټي کې مونږه ویب دا به کلیک کې دا چې نه کلیک کړه پراپرټي راځي نو دا چې دا کلیک کې پراپرټي براشي نو دا فایل علام په ځای بدل شي نرس کال وشي صحیح شو کنه او مونږه دا اپلای شو دا لود انټو پروجیکټ اوس لود انټو پروجیکټ شو په دې ور رائټ اوس ته به دې کلیک وکړه دا یې نه کړه نرس کال کاټو باندې لیکل دي نرس دې اوس نه ورکو کنه دې خپل نوم نه دلته کې دا دې کوم نرس کال PL1 به PL1 دا له موږ نوم ورکو ځان له دا د نوم شو ښه پینل شو بس دغه پینل شو کنه کم چلته کې دا څه بیا موږ څنګه کنیکټ صحیح شو اوس دا ګوره دا سلیکټ کا فلټر تراشه سره نرس کال لازم به نه دا نرس کال سلیکټ شه دلته کې څه لیکل دی بس نرس کال په مخه باندې هر یو کمپونیټ د پاره دا خبره بدلیږي په دې ځای کې ول راواله نرس کال پینل ونه دي خو خپل پینل هم راغسته دی فایر الارم دا اوس موږ د پینل سره کنیکټ صحیح شو کنه موږ ته دا لاین را دي چې لاین سره
هېڅ پکې هم ګران نشته خانه، خو صرف ستا مازغه غواړي، ستا د مازغو سوچ غواړي. نو چې دومره فټینګ کېږي دا خو په یو بلډینګ کې بیا ډېر غټ فټینګ وي، نو دلته کې هغه کیبل ټری ورته بیا بهر لګېدلی او یوې کمرې ته چې بیا تارونه تللي، ځکه چې مینټننس ورک په بیا نه کېږي چې دا ټول تارونه تا ها دا موږ ځکه په کیبل ټری کې تارونه بوزو چې د هغې مینټننس ورک بیا ګران وي، پوه شوې ګران وي. دا تارونه کې بیا په اسانه چې موږ ټول ډوب ډوب بوزو تارونه به دیوالونه کې، نو بیا به پکې مسله راشي، بیا به هغه څنګه دا کوو. او بل دا چې د کمیونیکیشن تارونه پکار دی چې جدا شي د بجلۍ د تارونه، خیال یې نه شور دغه یې پکې نایس یې پکې ټیک شو انشاءالله.